دا د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د مدرسو مکتبونو 350 زده کوونکي دي چې د خوارجو د پیژندنې په اړه د لیکل شوي شیطان لښکر په نوم کتاب کې ازموینه ورکوي. شیطان لښکر کتاب کې د خوارجو د پیژندنې د ځای، سرچینې او د هغوی د کړنو په اړه معلومات لیکل شوي. دغه راز د خوارجو د ټولو شبهاتو ځوابونه پکې د قرآن او حدیث په رڼا کې شوي دي. مسؤلین وایي چې له دغسې سیالیو موخه د هغو ځوانانو د فکرونو اصلاح کول دي چې د تیر 20 کلن اشغال په دور کې د ذهنیت خرابولو لپاره کار شوی او ناسمه لارښوونه ورته شوې وه. دا د ځوانانو د ذهنیت په جوړونه کې تقریبا زویم چې 100% دا ډېر رول لري، ځکه دا داسې یو ناشنا کتاب دی چې په دې کې ټول هغه د قرآن او د حدیثو په رڼا کې د خوارجو او داعشیانو د هغوی هغه فتنهګرو هغه شبهاتو ته پکې جوابونه دي، ځکه دلته ډېر د وحشت او دهشت تیر شو په دې ټولنه کې. هغې ظالمانو ظلمونه وکړه، علما یې شهیدان کړو، حافظان یې شهیدان کړو، د خلکو کورونه یې وسوځول، په دې نوم باندې د اسلام په نوم د اسلام په جامه کې راوتلي. نو خامخا دلته په دې ټولنه کې په دې ځوانانو کې دا ذهنونه د دوی دغسې برابر شوي چې آیا دا خو د اسلام په نوم راوتلی دی. نو ډېرو ځوانانو د ډېرو خلکو د ټولنې د وګړو هغه ذهنونه دوی خراب کړي. نوموړی وایي چې ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. که ځوانان په اسلامي روحیه سمبال وي، ټولنه خپله جوړیږي او همدغسې ازموینې د ځوانانو د ذهنونو جوړولو لپاره ګټورې دي. ځوانان خو په ټولنه کې موږ وایو چې د ملا د تیر حیثیت لري، نو که د ټولنې ځوانان هغه برابر وي، په اسلامي روحیه باندې سمبال وي، نو هغه ټوله ټولنه جوړیږي، ټولنه هماغسې رشد کوي. د ازموینې ګډونوال خوښ چې په یاد کتاب کې د داعشي خوارج په اړه ډېر داسې معلومات ترلاسه کړل چې مخکې نه وو پرې خبر، او نور ځوانان هم د دې کتاب مطالعې ته راوبلل. دا د شیطان لښکر په نوم کتاب چې موږ مطالعه کړه، ډېر شیونه هم په دې کې زده کړه. دا مو زده کړه چې دا څو ډلې د خوارج دا څوک دي او دا څه کړنې کوي په زموږ په دې منطقه کې. موږ په هر څه باندې پوه شو. ځوانان ته خو ډېر اړین دی، یو خو به مطالعه ورسره اشنا شي، مطالعې سره، او نور به د خوارجو په اړه په ډېر څه پوه شي چې دغه خوارج څه شی دی او په کوم جامه کې راغلي دي. هیره دې نه وي چې دا لومړی ځل نه ده چې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یاد ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعشي خوارجو د پیژندنې په اړه د لیکل شوي شیطان لښکر کتاب کې ازموینه اخلي. دوی له دې وړاندې هم د داعشي خوارجو د پیژندنې په اړه د بل لیکل شوي کتاب حق المبین او شیطان لښکر کتابونو ازموینه د یاد ولسوالۍ له سلګونو ځوانانو نه اخیستې وه. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.